بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خاتم النبوة. وبسند متصل منا إلى إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجعا فمسح برأسي ودعاني بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهري ونظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو من تزر الحجرة. وفي الباب عن سلمان وقرة بن ياسر المزني وجابر بن سمرة وأبي رفكة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن استرجس وعمرو بن عطبة وأبي سعد رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفه غدة حمراء من مثل بيضة الحمامة. هذا حديث حسن صحيح. د حضرت پیغمبر علیه السلام د نبوت یو علامه د په وجود مبارکه کې شاته د ولې نه د ولې په مابین کې خلق چپ طرف ته مائل دلته مهر نبوت و چې دغه مهر نبوت د رنگ په لحاظ خو رنگ د نور څرمنې په شکل و د نور بدن مبارک چې کوم رنگ و د غم دغه رنگ و خو د مقدار په لحاظ باندې دوه قسم روایت راځي. کنکای مقدار کله ذکر کیږي بیضة الحمامه د کوترې اگی غټ مقدار چې ذکر کیږي په اندازه د جمع د سوک باندې وای دغه غوټه چې الته مهر نبوت مبارکه و کله لویدو کله به کنکای کېدو لویدن چې راغلی ده کله تفاح په سیب تعبیر شوی کله جمع لکه موټی دومره کنکای توبې دومره ده. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کنکای صحابي دا ور وستو مریض د خپل ترور پیغمبر علیه السلام ته چې دا مریض د پیغمبر علیه السلام په سر لاس ور تیر کو دعای د برکت وکړه. بیا چې پیغمبر علیه السلام او د سوکو د او د سو اوبو چې په کوم لوښي کې جمع کړي هغه اوبو و چې کله خدای پاک دای جوړ کړ دی وی چې بیا ما مهر مبارک د حضرت صلی الله علیه وسلم ولید مثل زر الحجله. دا زر الحجله دا په دوه معناو باندې راځي. یو موږ تاسو وطنو کې د خیمې دي د خیمو تڼۍ د خیمې نه دي دا د لرګي تڼۍ چې دي د دغه سره تشبیه ده. دوم دا چې زر الحجله د زرق اگی وای دا د حمامې سره مناسبت راځي لکه هلته د کوترې اگی ښوولې ده دلته د زرق اگی ښوولې ده. کنکای مقدار دومره انداز لوی مقدار کله د موټي په انداز باندې به باب وبه قال حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا عباد بن عون قال اخبرنا الحجاج وابن ارطط عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمشة وكان لا يضحك الا تبسما وكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العينين وليس باكحل صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب. د نبی علیه السلام وجود مبارک صحابي مبارکي غوړګي مبارکي نری وي او د بچ خندل خندای د تبسم په شکل و په زور نه خندل صرف غاښونه مبارک بیلوت شو په د انداز باندې. خو ما به چورته وکته ما بس کویل چې سترګې تورې کړي دي تورې به نه وي ذاتن دغه څه ښایسته وي لکه پرنجوی چې موږ تاسې سترګې توره وه. وبه قال حدثنا احمد بن نعم قال حدثنا ابو قتل قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريع الفم اشكل العين منهوس العقل. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريع الفم اشكل العين منهوس العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ذريع الفم قال واسع الفم قلت ما اشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقل قال قليل اللحم. هذا حديث صحيح. د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک لوی و سر مبارک لوی و نو خلیم د مخ په انداز باندې لوی و او حضرت پیغمبر علیه السلام سترګې مبارک اشکال العینین دلته خو د تعبیر په دې کړی دا چې سترګو چاکونه آزاد و خو مخکې که موږ تاسې په یاد وي اشکال العینین دا چې په سپینو کې سرې لیکې وي او پوندې مبارک هم نری وي پوندې کې هم غوټوالی نه و په غوړګو مبارکو کې هم غوټوالی نه و سترګې مبارک غټې تور سپین خو په دا سپینو کې بیا سرې لیکې وي او باڼه غټ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إننا نجهد أنفسنا وإنه لغير مختلف. هذا حديث غريب. حضرت پیغمبر علیه السلام خایست حضرت ابو هریره وی ما هیڅ شی خایسته تر ده نه ده لیدلی. دومره ښایست الله تعالی ورکړی و لکه دا د لمر سترګه چې د په مخ کې دننه روانه یي او هیڅوک مې په تګ کې هم تر ده نه تیز نه ده لیدلی. تا بس که ویلې دا مځکه ورته خپله راټولیږي مخ ته ورته راځي موږ به کوشش کوو په تګ کې او ده به پروا هم نه کوله دی به په عادي تګ روان و موږ به لکه منډې ورسره ویلې د ده سره مزه نه شوې برابرولی. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء في ذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبرائيل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته. هذا حديث حسن صحيح غريب. د معراج په شپه پیغمبر علیه السلام یې ماته انبیا عرض کړی شو. موسی علیه السلام درمیانه حاله انسان و نه ډېر مزی و نه ډېر ډنګر و لکه د شنوعه د قوم داسې سړی و. حضرت عیسی علیه السلام مې ولیدو د هغه ته په رنګ کې ډېر چې ورته و عروه ابن مسعود ثقفي و. حضرت ابراهیم علیه السلام مې ولیدو زه په رنګ کې هغه سره ډېر مشابه یم. جبرائیل علیه السلام مې ولیدو هغه د حضرت دحیه سره ډېر مشابه. مخکې موږ تاسو ویلي وو د انبیاو رنګونه د دغه دپاره موږ ته ذکر کړه چې د نیک سړي رنګ چې سړی په ځای کې په یاد کې په هغه ځای باندې د خدای پاک رحمت ورېږي نو دا د خپلو پیرانو رابطه رنګ یادول دا د سړی نه پرېږدي چې څومره رابطه زیاتېږي دغومره په هغه ځای د خدای پاک رحم و کرم او پی زیاتېږي. باب ما جاء في سن النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين مات. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علية قال خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن 65. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء وقال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال اخبرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. هذا حديث حسن الاسناد صحيح. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 يعني يوحي اليه وتوفي وهو ابن 63. وفي باب عن عائشة وانس بن مالك وتوقل بن حنظلة رضي الله تعالى عنه ولا يصح لدخل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعته يخطب يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 وابو بكر وعمر وابن 63. هذا حديث حسن صحيح. باب وبه قال حدثنا العباس العنبري قال حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق بن نجرين قال اخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال الحسين بن مهدي في حديث ابن جرير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. هذا حديث حسن صحيح قد رواه ابن الزهري عن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل هذا. پرون کابل ورځ مې دغه مسله وویلې چې د نبی اسلام د عمر په باب اختلاف ته مختاره قول دا دی چې دی د 63 کلو په عمر. حضرت معاویه صاحب ویي چې نبی اسلام د 63 کلو په عمر د دنیا نه لاړ، صدیق اکبر د 63 کلو د عمر د دنیا نه لاړ، حضرت عمر د 63 کلو د عمر او د دنیا نه لاړ، زه هم د 63 کلو یم. په دغه کې تمانا ښکاره کوي چې نور ماته ذات خدای پاک مرګ راولي زه به په خوشحاله یم، ځکه په دا عمر کې چې سړی د نبی علیه السلام د عمر سره برابر شي هم دام یو لوی سعادت ده. خو دا ارمان یې پوره نه شو ځکه دی د 80 کلو شاوخوا بیا وفات شو. حضرت علي صاحب عثمان یې نه کړ ذکر، حضرت علي یې نه کړ ذکر، ځکه حضرت عثمان صاحب هم تقریبا 80 کاله یا 2 کاله په دغه عمر کې تللی د دنیا نه، او حضرت علي صاحب یې نه کړ یاد وایي تر دغه وخته پورې حضرت علي صاحب ژوندی و، نو ځکه د هغه حال هم نو معلوم چې هغه به په څو کلو باندې مري. مختاره قول دا ده چې حضرت علي صاحب هم د 63 کلو په عمر باندې دنیا نه تللی. باب في مناقب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واسمه عبد
الله بن عثمان ولقبه عتيق. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سوري عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرأ الى كل خليل من خليه ولو كنت متخذا خليلا اتخذت ابن ابي قحافه خليلا وان صاحبكم لخليل الله. هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابي سعيد وابي هريره وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح غريب. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدمرقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ابو بكر قلت ثم من؟ قالت عمر قلت ثم من؟ قالت ثم ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال قلت ثم من؟ قال فسكتت. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن سالم بن ابي حفصة مع عمش وعبد الله بن صهبان وابن ابي ليلى وكثير النوائي كلهم عن عطية عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في افق السماء وان ابا بكر وعمر منهم وانعما. هذا حديث حسن وقدري من غير وجه عن عطية عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. مناقب فضائل د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نوم مبارک حضرت عبدالله د قبلګاه صاحب نوم مبارک حضرت عثمان چې ابو قحافه باندې مشهور ده او لقب د عتیق د جهنم د اور نه آزاد خدای پاک د زیره ورته لګلای. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وخت ویلې زه د هر خلیل د خلیلتوب نه بیزاره یم کما په انسانانو کې څوک خلیل نیوای نو ما به صدیق اکبر په خلیلتوب باندې نیولی و خو زه خلیل الله یم. اوس دلته دوی خبرې دي. دلته راغله چې په مخلوق کې د ما خلیل نشته کما څوک په خلیلتوب نیوای نو ما به حضرت ابوبکر صدیق صاحب په خلیلتوب نیولی و چې خلیل معنا موږ تاسو کړی و خاص محبوب چې د د طرف نه محبت په یغه پورې خاص وي. نو د ما محبت که په مخلوق کې په چا پورې خاص وای نو په صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پورې به خو زه خلیل الله یم د ما محبت په الله تعالی پورې خاص ده. هلته په بل ځای کې راځي چې حضرت صدیق اکبر خلیل د نبی علیه السلام ده. وای تطبیق دا ده چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د ټول مخلوق د خلیلتوب نه بیزاری ښکاره کړه او تمنا یې دا وه چې که بالفرض که ما په مخلوق کې څوک نیوای نو صدیق اکبر به مې په خلیلتوب باندې نیولی و خو زه هېڅوک هم په خلیلیت نه نیسم زه خلیل الله یم. وای الله تعالی اجازه د خلیلتوب د صدیق اکبر ورته وکړه. نو بیا په بل روایت کې چې راځي چې دی خلیل و نو هغه او دغه وای تطبیق ذاتي ممکن ده د چې اظهار د عجز وکړي نبی علیه السلام یکسویی غوره کړه الله تعالی طرف ته توجه نو خدای پاک په مخلوق کې اجازه ورته وکړه د صدیق اکبر د خلیلتوب. دومه خبر دلته دی وی چې زه خلیل الله یم. پرون سبق کې موږ تاسو ویل چې ابراهیم علیه السلام خلیل الله حضرت نبی علیه السلام حبیب الله ده او د حبیب الله مقام ډیر پورته ده تر خلیل الله نه. دلته وی چې زه خلیل الله یم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه مقامات چې نور انبیاو ته دي ټول دته ثابت دي خو یو مقام مستقره وي یو مقام د عبور وي. حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام کلیم الله ده ولې بذات خود الله خبرې نه دي ورسره کړي. صفی الله ده الله نه د غوره کړی په مخلوق باندې دی. حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام خلیل الله ده خو خلیلتوب کې تقرر نه ده راغلی طریق نه عروج پسې کړی ده مقام د حبیبیت ته ختلی. دا مقامات دي د تصوف په اصطلاح باندې سړی په نیک عمل روزانه الله تعالی ته نږدې کیږي. 2 ورځې ولی کامل په یوه مقام کې نه پاتې کیږي چې 2 ورځې په یوه مقام کې پاتې شي وای دا مغبون د تاواني د معلومیږي چې د یوې ورځې عمل نه د قبول شوی چې د مقام نه د پورته شوی. خو د هر مقام کلی مشکک مختلف درجې لري. مقام د خلیلتوب ډېرې درجې لري مقام د حبیبتوب ډېرې درجې لري
اعلی مقام د خلیلیت ابراهیم علیه السلام ته ده. دغسې د امت په اولیاو کې خدای پاک د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر خلک داسې دي چې د خلیلیت مقام ته رسولي، خو اعلی مقام یې په چا کې ده؟ په ابراهیم علیه السلام کې ده. حبیب الله مقام د پیغمبر علیه السلام ده. څوک چې په مشرب د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په وجه اکمل او اتمه باندې هغه ته دغه مقام د حبیبیت نصیب ده، اگر که هغه اعلی فرد حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ده. نو حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلیل الله مقام هم طی کړی ده او تر دغه نه پورته ترقي راغلی ده، مقام د حبیبیت ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه په باب کې وی دای سردار دی موږ ده، دای خیر دی موږ ده. په موږ ټولو صحابو کې په رسول الله ګران دی و حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه. دا بل روایت کې ام المؤمنین ته چا ویلې چې په پیغمبر علیه السلام څوک ډیر ګران و، دی ورته ویل حضرت ابو بکر صدیق، بیا څوک ډیر ګران و، بیا حضرت عمر، بیا څوک ډیر ګران و، بیا ابو عبیده ابن جراح، بیا څوک ګران و، بیا غلی شوه. اوس مشهوره خبر د اهل سنت والجماعت خدا ده چې ترتیب د صحابه په شان د ترتیب د خلافت ده. اول مقام د صدیق اکبر ده، بیا د حضرت عمر ده، بیا د حضرت عثمان ده، بیا د حضرت علی ده. ام المؤمنین دریم مقام د ابو عبیده ذکر کو. وای دا یو فضیلت جزئی ته اشاره چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام ویلي د هر امت یو امین ده، امین د دغه امت ابو عبیده ابن جراح ده. هغه حدیث په تقاضا باندې دی دا خبره کړې، دا فضیلت جزئی ده او هغه ترتیب چې ده د فضیلت کلی کلی په اعتبار باندې ده. د اخرنی روایت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جنت کې درجو کې ډیر فرق ده او د پاس درجه خلق به د کوز درجه خلق داسې ویني لکه دا موږ چې د اسمان هغه غټ غټ ستوري ته ګورو. په جنت کې به په درجو کې دومره فرق د نیکو خلکو د لاندې د نورو خلکو چې د عام خلک د اولیاء او د خدای د دوستانو مقام ته چې ګوري لکه د اسمان ستوري ته. صدیق اکبر او حضرت عمر هغه هم د دغه خلکو د جملې نه دي چې د دې مقام به دومره پورته وي چې د نور خلک به د دې ځای ته چې ګوري لکه د اسمان ستوري ته چې ګوري. وانعما دغه کې بیا اشاره ده زیادت ته، دا څه کوي تر دغه نه ډیر انعامات د صدیق اکبر او د حضرت عمر زیات دي. دا نفس د مقام جګوالی نه چې دا موږ دوی چې د بنګله دومره جګه دي د نور خلکو نه لکه د مځکې نه تر اسمانه د اسمان ستوري چې وینو نه، وانعما تر دغه نه ډیر زیات مقام لوړ خدای پاک صدیق اکبر او حضرت عمر ته ورکړی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال حدثنا ابو عن عبد الملك بن عمير عن ابن المعلى عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال ان رجلا خيره ربه بين ان يعيش في الدنيا ما شاء ان يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء ان يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بل نأتيك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس أحد أمن إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا ولكن ود واخاء ايمان ايمان مرتين او ثلاث ان صاحبكم خليل الله. وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن ابي عوانة عن عبد الملك بن عمير باسناد غير هذا ومعنى قوله امن الينا يعني امن علينا. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ابي نضر عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه فدينك يا رسول الله بابائنا وامهاتنا. قال فعجبنا. فقال الناس انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فدينك بابائنا وامهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اعلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي في صحبتي وبني ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام لا تبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خدای پاک
په اخر وخت کې د دنیا نه د تک په باب کې اختیار ورکو چې ته په دنیا کې زندگی غواړې، څومره ژوند غواړې ژوند درکم، او که د ما سره ملاقات غواړې چې زه د خپل ځان ته راوغواړم. حضرت پیغمبر علیه السلام په منبر باندې بیان کوي، دا قصه یې وکړه چې یو رجل صالح ته خدای پاک اختیار ورکړی چې ته په دنیا کې زندگی غواړې که د الله ملاقات غواړې، د الله تعالی ملاقات غوره کړه. د چې دا خبر وکړه، صدیق اکبر په ژړا شو چې موږ مور او پلار دې په تا قرباني، د موږ مال او جایداد دې په تا قرباني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا نور صحابه یې موږ تعجب وکړو چې دغه سپین ږیري ته وګوره، پیغمبر علیه السلام د یوه سړي قصه وکړه چې یوه چا ته خدای پاک اختیار ورکړی د دنیا او د آخرت د زندګۍ په مابین کې، هغه د آخرت زندګي غوره کړه، او دی دا نارې وایي موږ نه پیدو چې دا پیغمبر علیه السلام خپل ځان مبارک ښیي. صدیق اکبر اعلم د موږ په دغه باندې پوه شو، ځکه صدیق اکبر پوه شو چې خدای پاک چې اختیار ورکوي د دنیا په ژوند او په آخرت کې، نبي ته یې ورکوي، او په دغه وخت کې خو بل نبي نه و ما سوا د نبي علیه الصلاة والسلام نه. نو دی پوه شو چې دی اوس نو دا چې صدیق اکبر په ژړا بنا وکړه، په افسوس بنا وکړه، پیغمبر علیه السلام اوس د د تسلي دپاره څه ویایي. حضرت پیغمبر علیه السلام په ټولو خلکو کې د ما سره چې ډیر احسان کړی ده، په مرګرتیا کې، په خپل مال او جایداد کې صدیق اکبر ډیر کړی ده. که ما په خلکو کې څوک په خلیلتوب نیوی نو دی به مې نیولی و. دا دوم روایت کې بیا دغه مضمون ذکر کوي چې ډیر احسانات چې په ما باندې کړي دي، ډیر کومکونه چې د ما سره کړي دي، صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کړي دي. خو بیا یې د تسلي دپاره وویلې چې د دروازې دا جماعت پورې کړکۍ د ټولو خلکو نورې بندې که یو خوخا کړکۍ د صدیق اکبر پرېږدی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخکې یو لوی تجار و، لوی مالدار و، چې کله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړ، وای د خپل دنیا یې ټوله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ولګوله. حتی داسې وخت راغی چې بیا یې کالي نه و، د ګونۍ ټاټې اغوستی و، د ګونۍ لنګې اغوستی و، خو د خپل په کور کې هیڅ شی نه درلود. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې د چې د ما سره څومره احسانات کړي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به ویلې دا اما دنیا د تا د ما ته څه شی پکې راکوې که یې نه پکې راکوې، چې دا احسان هم نشي چې د ما د تا ته یې درکوم. ید علیا خیر د ترید سفلا، ته چې ما ته چې پکې راکوې، ته دا د تا ټوله دنیا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وسپارله. حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خلافت بلا فصل ځای تم دغه ځای ته اشاره راغله. نور ما مسله مخکې ویلې، یو حدیث کې خو راغلی و چې نبی علیه السلام ویلې جومات ته ټولې دروازې بندې که یو د حضرت علي صاحب دروازه به خلاصه وي. دلته راغله چې ټول کړکۍ بند که یو د صدیق اکبر، نو تعرض وای نشته. هغه د دروازو خبره وه په ابتدا د اسلام کې چې مسجد نبوي مبارک جوړ شو، کورونه ورسره جوړ شو، د حضرت علي صاحب د کوټې ور په جومات کې را پرې و، بلې خواته یې مخه نه درلوده. نبی علیه السلام ورته وویل زه د جنوب سړي دپاره تګ په جومات کې اجازه بل چاته نه ورکوم. حضرت علي صاحب ته ویل تا ته اجازه ده، نو دروازه یې په جومات کې خلاصه وه. دا هغه اول وخت کې د هجرت خبره وه، او دغه خبره نبی علیه السلام چې خپله د دنیا نه ځي، په دغه وخت کې چې دروازې یې بندې کړې د خلکو، بیا خلکو کړکي لنډ را پرېښوه چې ای کړکیو نه به دا کنکۍ دربچي چې وي چې جومات ته به لنډ راځي. دغه بیا حکم وکړو ټول بند که یو د صدیق اکبر به وي، ځکه د ما نه بعد به بیا دی خلیفه وي د مسلمانانو، په دا لنډه لار باندې به جومات ته راځي. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي وبه قال محبوب بن محمد القاري عن ذو بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد عندنا يد إلا وقد كفيناه ما قال أبا بكر رضي الله تعالى عنه فإن له عندنا يد يكافي إلا بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمرو بن بين وابن حراش عن حذيفة رضي الله
تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديث هذا حديث حسن. وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولاه عن ربيع عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن منيع وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمر نحوه. وكان سفيان بن عيينة يدلس بهذا الحديث وربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمر وربما لم يذكر فيه عن زائدة. وروى هذا الحديث ابراهيم بن مسعود السعدي عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمر عن هلال مولى ربيع عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ربيع عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا وكيع عن سالم بن أبي العلاء البرادي عن عمرو بن هرم عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقى فيكم فاقتدوا بالذين من بعد وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما سره چې په دنیا کې چا څومره ښېګړې کړې وي ما یې بدله ورکړې ده، خو یو د صدیق اکبر رضی الله عنه د ما سره دومره احسانات دي چې د هغه بدله به الله تعالی په قیامت کې ورکوي، ما په دنیا کې هغه ته بدله نه ده ورکړې. پیغمبر علیه السلام ما ته د هیچا مال دومره ګټه نه ده راکړې لکه څومره چې مال د صدیق اکبر رضی الله عنه ما ته ګټه راکړې ده. که ما په انسانانو کې څوک په خلیلتوب نیوی نو صدیق اکبر به مې نیولی و. دا بل روایت کې حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام د ما نه بعد تاسو په دغه دوه نفرو پسې اقتدا کوئ چې صدیق اکبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دي. او د آخري روایت کې صحابه ناست دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل عمر آخري مرحلې ذکر کوي. زه نور نه یم خبر چې ما به په تاسو کې نور څومره ژوند پاتې، خو ګورئ تاسو به اقتدا په صدیق اکبر او په حضرت عمر پسې کوئ. د تقلید مسله کې هم خبره کړې وه چې زه چې دنیا نه لاړ شم نو مسایلو کې چې اختلاف او شی پېښېدو تاسو به په فتوا د صدیق اکبر او په حضرت عمر باندې عمل کوئ. بابا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا وليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استرعى ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين يعني لا تخبرهما. هذا حديث غريب من هذا الوجه. والوليد بن محمد الموقري يزعف في الحديث وقد روي هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه من غير هذا الوجه. وفي الباب عن انس رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هذان سيداكم لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثني سفيان بن عيينة قال ذكره داود عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سيداكم لأهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناسته حضرت علی کرم الله وجهه ورسره ده چې د لرې نه صدیق اکبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما راښکاره شو. پیغمبر علیه السلام وویلې دا دواړه سرداران د مشرانو د جنت دي، ما سوا د انبیاو او د مرسلینو نه بغیر د نورو ټولو انسانانو مشرانو سیدان و سرداران دی خود تی ما خبره و یا حضرت علی. سیدا کهول اهل الجنه، کهولت زندگی دا د پاخه عمر زندگی ته ویایي. په جنت کې خو د پاخه عمر خلق نشته، هلته خو ټول ځوانان دي. نو څنګه ویایي چې دا سرداران د پخو عمرو خلقو د جنت دي؟ نو د دغه معنا وای دا ده چې په دنیا کې چې یو چا ژوند اوږد وي د هغه علم تجربه زیاته وي نو د هغه انسان تقوا هم د نورو خلکو نه زیاته وي. په دنیا کې چې کوم خلک د سپینې ګیرې عمر ته رسېدلی دي په هغه عمر کې مړه وي د هغو ټولو سرداران به صدیق اکبر او حضرت عمر وي. حسنین مبارکین د هغو په باب کې ویل شوي دي چې سیدا شباب اهل الجنه،
د ځوانانو د جنت به دی سرداران وي. په جنت کې خو ټول ځوانان دي. دا معنی په دنیا کې چې د ځواني په عمر کې څوک مړه شوي وي د هغو سرداران به حسنین مبارکین وي. خو چې څوک د مشرانو سردار شي د کشرانو خو په طریقه اولا ده. نو غټ مقام د انبیاو نه رالاندې د پیغمبرانو نه رالاندې غټ مقام د صدیق اکبر او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما چې څومره انسانان په دنیا کې په اسلام کې د پاخه عمر ته رسیدلي علم زیات وي تقوا زیات وي د دغه ټولو خو علماو خو متقیانو مشران صدیق اکبر او حضرت عمر دي. نو وای د نورو خو په طریقې اولاد. خو حضرت علی کرم الله وجهه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ما خبره وا دوی دواړو خو را روان دي دته یې وویلې دته وی چې ته ما خبره وا ولې ما خبره وا یا وای د دې وجه نه ما خبره وا چې ته چې ورته ووایې نو دا تا خبره افاده د ځوان کوي خبرې واحد ده. زه چې ورته ووایم افاده د یقین کوي واسطه به نه وي په منځ کې. زه په خپله خبره ومه چې د دوی په علم کې شک و تردد ذاتي نه وي یقین ورته حاصل شي. یا وای د دې دپاره یا دا معنی ما یې خبره وته داسې نه چې په دغه خپل مقام خبر شي د ډېرې خوشحالۍ نه مرض ورته پیدا شي. دنیا کې داسې خلک ډیر دي چې یو غټ زیره په شوی د خوشحالۍ نه زړه چاودلی لیونیان شوي دي د خوشحالۍ نه. تر دغه نه خو وایي غټ مقام شته نه چې د ټولو جنتیانو سرداران شي څوک. نو داسې نه چې د ډېره خوشحالۍ نه دوی ته تکلیف پیدا شي. دریم یا ما یې خبره وه چې په دنیا کې د خپل حال نه خبر نه یي خپل خوارۍ به کوي په خپل عبادات و بندگی کې. په قیامت کې چې دا نعمت ورته پیدا شي نو نعمت غیر مترقبه انتظار نه و او دا چې سړی د یو شي په انتظار کې نه یو په یو غټه خوشحالي ورته پیدا شي هغه بیا ډېره خوشحالي وي انسان دپاره. دغه د دنیا د خوشحالۍ ځای نه ده. اصل ځای د خوشحالۍ آخرت ته پرېږده. په دنیا کې مه خبره وه چې ورځ د آخرت شي الله تعالی دوی ته د خپل مقام ور وښیي چې د ټولو جنتیانو سرداران به دوی وي نو دوی ته به هلته به کامله خوشحالي پیدا شي. نو ځکه ته په دنیا کې مه خبره وه. دا درې ښې توجیه دي. یوه توجیه ضعیفه چا بله هم کړې ده. ما یې خبره وه دی داسې نه چې د دوی نه لویي بیا شروع شي تکبر شروع شي. وایي دا د شان د صحابه سره مناسب نه ده. دغه خو هغه چاته پیښیږي چې موږ داسې غوندې خلک چې نفس اصلاح شوی نه وي. مدح او ضم فرق ورکوي چې څوک یې صفت وکړي خوشحاله چې څوک یې حق ورته وي غیبت یې وکړي بیا خفه وي. دا چې مدح او ضم چاته برابر شي مخلوق طرف ته د چا پام نه وي هغو باندې خو بیا دا حال نه راځي. هغه څوک چې د نبي علیه السلام وزیران دي په ټول امت کې د هغو غټ مقام ده او د نبی علیه السلام په کثرت ملازمت باندې مشرف دي هغو ته به څنګه دغه خیال پیدا کېږي چې ځان به غټ سړی ورته لیده کېږي. هغو کې خو دومره عجز و چې موږ تاسې نه ویلې حضرت عمر به ویلې چې دا د 10 کاله د حکومت ثواب دې هم خدای نه راکوي خو چې صرف کفاف وي. صدیق اکبر ویلې چې زه واښه وای مال خوړلی وای خو چې زه انسان نه وای دومره د خدای نه ډارېده. هغو نه لوی نه کېده. نو ښه خبره دا ده دا درې توجیهات چې ته یې مه خبره وه زه یې خبر کړم چې افاده د یقین وشي د دې دپاره. او یا دا یې مه خبره وه داسې نه چې ډېره خوشحالۍ نه دوی ته څه درد و تکلیف پیدا شي. یا دا مه یې خبره وه چې دا نعمت غیر مترقبه په قیامت کې ورته حاصل شي په دنیا کې بیخي د خپل حال نه خبر نه